بسم الله الرحمن الرحیم. دا خون ټي وي مینوالو تاسو ټولو ته په نننۍ خپرونه کې په خیر راغلی وایو. ستړی مشي درته وایو. نن موږ راغلي یو د امیر فیصل جان خواله، د هغې نه به څه خواږه څه اورو. زموږ سره فضل کریم صاحب ناست دی، الطاف جي زموږ سره ناست دی، جمال حسین صاحب زموږ سره ناست دی، موران دی، او زموږ سره چې کوم دی نو زموږ ورور نان صاحب ناست دی، او زموږ د وړوکې بچوړګي هم زموږ سره ناست دی د پروګرام کې. او تاسو باندې به څه خواږه څه او مزیدار څه انشاءالله العزیز وس اورو په تاسو باندې. صحیح ده. خپل په دې دوه درې شعرونو به امیر فیصل جان له دا مایک ورکوم، بیا به د دې نه اورو چې زمونږ ژبه د پیریانو ژبه، زمونږ ژبه د پیریانو ژبه، زمونږ په ژبه خاپیري پوهیږي، لاس ته ناتوانو په سنګر کې نیسو، هلته په زور د ازمري پوهیږي، خپه د دښمن په درشل کلي ږدو، په دې خبر مې زل نه پوهیږي. امیر فیصل جان اوروجي ټول ورته خپل غوږونه سلور کوي، سترګې ورته هم سلور کوي. او امیر فیصل جان جی اخوند صاحب ستاسو ډیره شکریا دا کومه چې موږ له موقع راکړه، او د اخوند ټي وي هم ډیره مننه. او یو دوه شعرونه دي د مینوالو ته ډالۍ وي چې حالاتو مې د زړه د کور دیوال غورځو، د بازي بازي خلکو راله خیال غورځو، او چې ګل و او تازه و تا ویلو چې زما دی، چې ګل و او تازه و تا ویلو چې زما دی، چې کله په خزان شو تا په لار غورځو. او ژوندی چې وي غریب نو څوک به هیڅ څه پروا نه کړي، ژوندی چې وي غریب نو څوک به هیڅ څه پروا نه کړي، چې مړ شي نو خان وایي ما په شال وغورځو. او زما قسمت کې نشته تر قیامته به غریب یم، زما قسمت کې نشته تر قیامته به غریب یم، یقین وکئ مرګرو ما په پال وغورځو. او مهرباني جی وایي زما قسمت کې نشته تر قیامته به غریب یم، زما قسمت کې نشته تر قیامت به غریب یم، یقین وکئ مرګرو ما په پال وغورځو. او فیصل چې دی جدا کړو دا دی ښه ونه کړو ګوره، فیصل چې دی جدا کړو دا دی ښه ونه کړو ګوره، ارمان به پسې وکړي دا دی لال وغورځو.